او د بعضو کسانو د جواب نه سړی غلی پاتې شي کله ناکله د حیا د لاسه. د حیا صفت دی، دا خو درنوالی دی. او د هر چا مخ ته چې وردانګي او د هر چا په مخ کې چې خبرې کې او د هر چا په مخ کې د خپلې ډکوسلې ولي، دې ته خو بې ادبه ویلی کېږي، ده ته بې حیا ویلی کېږي. چې دا د نن سبا ځوانانو کې دا صفت ډېر شوی دی. دا به غلو نه وي، تاسو به هم لیدلی دا چې دا سوشل میډیا باندې چې تاسو دا کم هلکان ګورئ او د کم حالات روان دی او د جنکو څه خیال د دوی کې حیا ده؟ خو چې بې حیا شي دغه ځي ته وځي که نه، چې کله بې حیا شي دغه ځي ته وځي. او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره حدیث کې کړې ده، یاده که دا خبره ښه او په زړه یې ولیکئ. حیا انسان د ګناهونو نه منع کوي او د سپکو کارونو نه یې منع کوي. او چې حیا د پکې نه وه که نه، نو ته بیا هر څه کولی شي. لکه کله ناکله زموږ مخې له یو ویډیو راشي یا موږ یو کس وینو په خپل ژوند کې مخامخ هغه یو کار وکړي، موږ ورته حیران شو چېرې اخر ده دا کار کړی څنګه دی، موږ ته ډېر عجیبه ښکاري. د هغې جواب دله زه در کوم، په ده کې حیا نشته ځکه یې کړی. او چې چا کې حیا نه وي نو دی هر څه کولی شي.